خوست امنیه قومندانۍ اړوند تروریزم مدیریت پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري د تېرو 2 میاشتو په موده کې د خوست په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو پر عملتیا د 18 تورنو کسانو په ګډون یو شمېر سپکې درانې وسلې او همداشان نور نظامي شیان نیولي دي. مسؤلینو له ولس مننه وکړه چې د ورانکارو فعالیتونو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري پیل کړې. په مختلفو ولسوالیو کې لکه 2 ماندې، اسماعیل خیل او تڼي او د مرکز په شمول مختلف عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې سپکې او درنې اسلحې او مهمات لاسته راغلل. د هغه له جملې نه 15 میله کلاشینکوف، 2 میله فیکا، 1 میل راکټ، 15 میله توپانچې، سلګونه فیره د کلاشینکوف او فیکا مرمۍ، 4 د راکټ مرمۍ، 8 دانې د کلاشینکوف شاجوري، 4 دانې د هوان مرمۍ او 6 دانې د توپانچې شاجور. د یادو عملیاتو په تور باندې 18 نفره مشکوک نیول شوي دي چې وروسته د بشپړېدو د دوسیې نه به موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارو انشاءالله. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند مستعفر ګربز هم ولس ته په امنیتي برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. خوست میشتو ولسونو ته د امنیت برخه کې کامل ډاډ ورکوو. لله الحمد زموږ امنیتي سرتیري په ښار په ولسوالیو کې شپه ورځ د خوست میشتو ولسونو په خدمت کې دي تر څو خوست میشتو ولسونو ته یوه د امن خوندوره فضا برابره کړي. لله الحمد زموږ امنیتي سرتیري په دې برخه کې جدي دي. انشاءالله چې هېچاته به دا اجازه ورنه کړي چې د خوست میشتو ولسونو امنیت د ګواښ سره مخ کړي. نږدې 2 میاشتې وړاندې هم د تروریزم مدیریت د خوست په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر سپکې او درانې وسلې، زرګونه فایره مرمۍ او نور نظامي شیان نیولي وو.